بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. ويستحب أخذ الجمار من المزدلفة أو من الطريق. او مستحب دی د کانړو اغستل د مزدلفینا او یا د لارینا. نو اغستل د کانړو د مزدلفینا او یا د لارینا دغه مستحب دی. ويكره او مکروه دی من الذي عند الجمرة، راغستل د هغه کانی چې کم د شیطان سره پراته وي. نو د هغه کانی راغستل دا بیا سشی دی مکروه دی. ويكره الرمي او مکروه دی رمی کول کانی وشتل من اعلى العقبه د جمرې عقبې د بره طرفنا، یعنی لوړ ځای نه ایشتل لإیذائه الناس د تکلیف رسولو په وجه چې خلکو ته پې تکلیف رسیږي. یعنی د دې بره طرف نه چې ویشتل کیږي نو خلکو ته ضرر رسیږي، نو دې دپاره دغه مکروه دی. ویلتقطها التقاطا او هغه کاڼي دي راواخلي، یعنی د یو ځای نه دی راواخلي دغه کاڼي که څه هم دا د لارې نه وي. ولا یکسر حجرا جمارا او ندی ماتوي، یعنی یو کاڼی د جمرې کاڼو نه، یعنی دا دی ماتوي نه چې یو کاڼی به بل وړي نو داسې مات کی. ویغسلها او هغه دې ووینځي چې کله یې راواغسته لیتیقن طهارتها، دې دپاره چې د هغې پاکوالي پې یقین راشي. فانها یقام بها قربة، ځکه چې په دې کاڼو سره یو عبادت ادا کیږي، یعنی چې هغه عبادت ده، یعنی د ثواب کار دی که نه، نو دې دپاره چې دا پاک وي نو هر یې ووینځل شي. ولو رما بنجستن، ولو رما اگر که ویشتل وکړي بنجستن، یعنی په مردار کاڼي سره، نو اجزاهو، نو دا کافی کیږي. خو کورها، خو دا کار چې دی مکروه دی. ويقطع التلبیه مع اول حصات یرمیها، او قطع دی کی تلبیه سره د اول کاڼي ویشتلو سره، چې کله اول کاڼي ویشتلو نو بس تلبیه دی نور بس کی. همده کرنګي. وکیفیت الرمی ان یاخذ الحصاة بطرف ابهامه وسبابته، او د ویشتلو طریقه دا ده چې کاڼی دی ان یاخذ ونیسي الحصاة بطرف ابهامه، یعنی د خپل غټې ګوتې او د شهادت ګوتې سره، په دې سره دی داسې ونیسي فی الاصح په صحیح ترین قول سره. یعنی د ویشتلو، یعنی د کاڼي غورځولو طریقه دا ده چې کاڼی دی ونیسي په سر د خپل غټې ګوتې او د شهادت ګوتې سره، په صحیح قول سره داسې دی ونیسي. لانه ایسر و اکثر اهانه للشیطان، ځکه چې دا ډیر اسانه طریقه ده. و اکثر اهانه للشیطان، او ډیر زیات سپکونکی دی د شیطان دپاره، یعنی زیات توهین باعث دی، نو ځکه وی داسې ونیسئ. والمسنون الرمي بالید الیمنى، او سنت دی په خپل ښي لاس سره ویشتل، یعنی کاڼی دی په ښي لاس سره دی وغورځئ. ويضع الحصاة على ظهر ابهامه ويستعين بالمسبحة، او کاڼی د خپل غټې ګوتې په شا دې کیږدي، یعنی ويضع کیږدي الحصاة کاڼی على ظهر ابهامه د غټې ګوتې شا باندې. ويستعين بالمسبحة، او مدد دی واخلي په مسبحي، یعنی شهادت په ګوته سره، په شهادت ګوته سره دی تینا مدد واخلي. ويكون بین الرامي وموضع السقوط 5 اضلع، او وشتون کې او د لویدلو په منځ کې دی 15 غزه فاصله وي، یعنی وی دی بین الرامي وموضع السقوط، یعنی وشتون کې او د پریوتلو د کاڼي په ځای کې څومره فاصله 5 اضلع 15 غزه فاصله دی وي. ولو وقعت على رجل او محمل وثبتت، او که کاڼي په یو سړي یا په یو کجاوه باندې یعنی پریوزي او وثبتت اول ته هغه بند پاتې شي کنه، هلته ونه رسیږي، نو اعادها، نو رمی اعاده دی بیا وکي، یعنی په هغه ځای دی بل کاڼی راواخلي هغه دی بیا وغورځوي. وان سقطت على سننها ذلك، او که هغه کاڼی خپل رفتار مطابق روان وغورځېږي، یعنی مطلب مخکې خو چې بند پاتې شو نو دلته بند پاتې نشو بلکې خپل رفتار مطابق هغه لاړو الته ولګېدو، نو اجزاهو،
نو دا کافی ده، نو بیا اعاده نشته دی. وکبر بكل حصات او هر کاڼي سره دی الله اکبر وای، چې هر یو کاڼي اولی رمی کینو الله اکبر دی ور سره وای. او اوس د قربانی دلته بحث کوي چې ثم يذبح المفرد او بیا د ذبح وکړي مفرد بالحج ان احبه کوي خوخوي، یعنی کم کس چې حج افراد کوي نو پاغه باندې دم چې دی دا ضروری نه وي، نو کوي که نو دا خبره ده. ثم يحلق او يقصر او بیا د سر وخري او یا د قصر کی، والحلق افضل او سر خرول چې دی دا افضل دی، دا بهتر دی. ويكفي فيه او کافی دی پدې سره ربع الراس سلورم حصہ ده، سر دومره کافی کیږي چې دومره وخرل شي. والتقصير او تقصير ان ياخذ من رؤوس شعره مقدار الانمله او قصر کول، دا دی چې خپل ویختانو د سرونو د ګوتې سره په اندازه واخلي، یعنی د ګوتو سرونه چې دی یو بند نو دومره دی واخلي، نو دومره د قصر کیږي. وقد حل له كل شيء الا النساء، اوس چې دی دا وکړه نو د لپاره هر شی حلال شو، خو الا النساء مگر خزي، یعنی خزي چې دی اغي سره جما اوس هم د لپاره جایز نه دی، یعنی هر یو شی خو جایز شو خو اوس خپل خزي سره جما کول دا ورته اوس هم جایز نه دی. ثم ياتي مكة من يومه او بیا د راشي مکی مکرمه ته من يوم هم دغه ورځنه او من الغد او بعده، یا د سبا نه راشي یا د اغې نه رستو. فيطوف بالبيت طواف الزيارة، نو په کافی شریف دي څه وکي طواف زیارت دی وکي، نو سو دی وکي 7 اشواط و چکر دی وي. نو حلت له النساء، اوس د لپاره خزي هم څه شو هغه حلال شو، مخکې خو هغه نو کنه نو سي طواف کو نو کولې شي. وافضل هذه الايام اولها او افضل دغه ورځونه کم یو ورځ ده، یعنی اولها اول ورځ د دوی ده. وان اخره عنها او کرستو کړي د دینه، یعنی طواف زیارت د دینه رستو کو د دې ورځونه، نو بیا به څه شي کوي، نو لزمه شاتن، نو په دې باندې یو ګډ لازمیږي صد وجینا لتاخير الواجب، یعنی د طواف زیارت تاخير کولو د وجینا، نو دا به اوس یو ګډ ورکي. ثم يعود الى منى او بیا دې مینا ته واپس لاړ شي او فيقيم بها هل تدي پاتې شي. فاذا زالت الشمس کله چې نور زائل شي من اليوم الثاني په دویم ورځ د قربان من ايام النحر د لوی اختر د ورځونه، نو بیا دې سوکي نو رمل جمار الثلاثه، نو دې سره دې جمري دی ولي، یعنی شیطانان دی ولي. او يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف، او شروع دی وکي په هغه جمره سره کم چې مسجد خیف سره څه شی دی هغه سره متصل دی، چې هغه ته څه شی ویل کیږي جمره اوله ویل کیږي. فيرميها، نو هغه دی ولي ب7 حصيات ماشيا، یعنی وکانی دی ولي خو حالت بيداسي وي چې ماشيا بوي، یعنی پیاده پخپو بوي او نه سور په حالت کې. نو یکبروا بكل حصات، د هر کانی اشتلو سره دی الله اکبر وای. ثم يقف عندها داعيا او بیا دی ادریږي، یعنی جمره اوله سره داعيا په داسې حال کې چې دعا کون کې وي بما احب هغه څه کم چې دته خوخوي، یعنی چې کم ته خوخوي مکه حامدا لله الله رب العزت حمد وین کې وي، او مصليا على النبي فنبي اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود وین کې وي. ويرفع يديه في الدعاء او په دعا کې بدوان لاسونه پورته کی. ويستغفر لوالديه واخوانه او مغفرت بخنه دی وغواړي د والدینو د پاره او درونو د پاره او د مؤمنانو د پاره. ثم يرمي الثانيه التي تليها مثل ذلك، بیا د دویم جمرولي کم چې داغه سره متصل د جمره اوله سره مثل ذلك داغه پشان، لکه څنګه چې اوله جمره ویش دلان هم دغه سي دویم جمره هم وکي. ويقف عندها داعيا ودریږي، یعنی دویم جمره سره هم ودریږي په داسې حال کې چې داعيا دعا کون کې وي. ثم يرمي جمره العقبه او بیا دی جمره عقبه ولي راکبا، یعنی سور په حالت کې. ولا يقف عندها او جمره عقبه سره دی نو دريږي. فاذا كان اليوم الثالث او بیا چې کله دریم ورځ شي من ايام النحر، یعنی د قرباني د ورځونه، نو رمل جمار الثلاث بعد الزوال كذلك، نو دې سره دی یعنی جمرې د زوال وروسته هغه څه شي کې هغه دی ولي لکه څنګه چې وشتلو.
اوس و اذا اراد او کله چې اراده وکړي ان يتعجل یعنی زر روان دي شي یعنی مینا نه دی مکی ته نفر الى مکه قبل غروب الشمس د نور ډوبېدو نه مخکې څه شی دی وکړي واپس شي یعنی کوش دی وکړي مکې طرف ته او وین اقام الى الغروب او که د نور ډوبېدو نه مخکې په مینا کې دا پاتې شو نو کره دا کاری چې دی دا مکروه دی وليس علیه شیء په دې باندې هیڅ شی واجب نه دی. نو دلته نه دا فرمایي چې د ذوالحجې په 12مه د مینا نه روانېدو کې تاخیر کول نو دا څه شی دی دا مکروه دی. وان طلع الفجر وهو بمنا في الرابع او که سهار یعنی راوخیږي او حال دا چې دا اوس هم څه شی دی په مینا کې دی او فی الرابع څلورمه ورځ ده په مینا کې او دا هم دلته دی نو بیا څه شی دی لازمه الرمي نو په دې باندې یعنی رمی کول چې دی دا لازم شو. وجاز اوس جایز کیږي قبل الزوال چې دا رمی وکي د زوال نه مخکې خو بهتر څه شی دی چې دا رمی کله وکي نو والافضل بعده افضل تر زوال نه وروسته دا دته پکار دی. او وکره مکروه دی قبل طلوع الشمس د نور ختلو نه مخکې چې دا رمی وکي. وکل رمی بعدها رمیون او دا هر هغه رمی چې دا غي رستو رمی وي نو ترمیه ماشین نو اغا رمی دی پیاده وکي لتدعو بعده دې د پاره چې دا غي رستو دعا وکي نو دې د پاره و الا او کنبی نو راکبن بیا دی یعنی سور په حالت کې وکي لتذهب عقبه بلا دعاء دې د پاره چې دا غي رستو بل دعا کولو د پاره لاړ شي. وکره المبیت او مکروه دی شپتی رول بغیر مینا د مینا نه علاوه لیا الرمی یعنی د رمی په شپو کې بل ځکه شپتی رول چې دا څه شی دی دا مکروه دی. ثم اذا رحل الى مکه او ثم بیا اذا ارجل چې رحل روان شي مکی طرف ته نو نزل بالمحصب ساعه نو محسب کې دی کوشي الته دی پاتې شي سوخه ثم يدخل مکه بیا د مکی د داخل شي ويطوف بالبيت او بیا د طواف کې د بیت الله شریف 7 اشواط وچکر دی وي خو بلا رمل وسعي ان قدمها بغیر د رمل کولو او د سعی کولو نه کچري دواړه یعنی کچری دواړه مخکې کړي وي کنه ان قدمهما وهذا طواف الوداع او دا طواف وداع دی ويسمى ايضا او طواف الصدر او په طواف صدر هم یعنی دا نومول کیږي یعنی دیتا ویل شوی دی یا ویل کیږي. وهذا واجب او دا واجب دی الا مگر نه دی علی اهل مکه مکی خلکو د پاره ومن اقام بها او په هغه کسانو چې په مکه کې پاتې شوی وي نو پاغي د پاره. ثم ياتي زمزم فيشرب من مائها بیا دی زمزم ته راشي فيشرب من مائها نو هغه وبدي وسکی ويستخرج الماء منها بنفسه ان قدر دا غینه دی خپل اوبر او باسی کی قدرت وو ويستقبل البيت او مخ دی کعبه شریف ته کی ويتضلع منه یعنی هغه دی خو یعنی ځان دې په خمول کې پدې باندې ويتنفس فيه مرارا او په هغه کې دی یعنی سو وارسا واخلي یعنی د زمزم ابو په سکلو کې ويرفع بصره او پورته دی کی یعنی سترګې خپل کل مره هر یو ځل ينظر الى البيت چې کعبه شریف ته ګوري ويصب على جسده او وادي جي په خپل جسد باندې دغه اوبه وان تيسر او که آسان وي یعنی ممکن وي والا او که نوي نو يمسح به وجهه ورأسه نو هغه سره د خپل مخ او سر چې دی هغه دی مسکی وينوي بشربه ما شاء او نیت دی وکړي د زمزم او بسکلو په وخت کې هغه څه چې کمی خوخوي یعنی چې سي مقصد وي. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما و عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اذا شرب يقول کله چې مبارک دا زمزم وبسکل فرمایل بي اللهم اني اسالك علما نافعا یا الله بشک زتان سوال کوم د علم هغه علم چې نفع رسون کې وي ورزقا واسعا او فراخ رزق وشفاء من كل داء لا هر بیمارینا چې شفا ده د هر ناروغینا چې شفا ده. وقال صلى الله عليه وسلم او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ما زمزم لما شرب له چې زمزم اوبه هغه څه د پاره دی چې کم څه د پاره اوس کې یعنی هغه څه مقصد د پاره دی چې څه مقصد د پاره اوس کې نو دا خبره ده چې یو کس زمزم وبس کې نو هغه دغه نیت وکړي یعنی چې څه مقصد د پاره اوس کو چې د کم مرض د پاره اوس کو نو الله رب العزت به د ته په دې باندې شفا ورکړي.